د پولیو یا فلج ناروغۍ د لمنځه وړلو هڅې د یادې ناروغۍ د لمنځه وړلو په خاطر ننګرهار کې 3 ورځنی کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پرانیستې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو ویل په دې کمپاین کې په ننګرهار کې شاوخوا 700 زره هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د پولیو واکسین ترسره شي. چارواکو زیاته کړه اوس هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له امله 9000 ماشومان د پولیو له واکسین نه محروم پاتې کیږي. دغه کمپاین په جریان کې په ننګرهار ولایت کې د 2 لکو په شاوخوا کې ماشومان چې عمرونه د 15 کالو نه ښکته دي دوی ته به 2 قطرې واکسین کور په کور رسیږي د 4500 تنه رضاکارانو لخوا نه. دوی همدارا زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د کډوالو له راستنېدو سره له ګاونډي هیواد پاکستان نه دغه ویروس هیواد ته انتقال شوی. د پاکستان نه د وایرس انتقال چې دا اوس هم موجود ده. مشرقي حوزه خوشبختانه ته تیرو 2 کال وروسته کوم مثبت واقعه نه لري، خو په محیط کې بعض وخت کې د موږ وایرس لیدل کېږي چې د دې بیلګه ده چې اوس هم وایرس انتقال د پاکستان نه دی خواته راځي. د من کوم ورونه چې مسافرت کوي یا مهاجرین سره راځي دا د خطر لاندې دي. بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مسؤلینو په ټولو میندو غږ وکړ چې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د پولیو واکسین ورته تطبیق کړي. زما په میندو او خویندو باندې دا غږ دی چې کله پولیو د دې د کور واکسین اتوران ورځي دوی به خپل ماشومان کې ودی کې چیرته تلي راوړي او دا واکسین کې ځکه چې 15 کال نه کم عمره ماشومان که خدای نه خاصه په دې مرض باندې اخته شي د علاج نشته دی او بیا په آینده کې کورنۍ او مور پلار سره ډیر په تکلیف وي. د یادونه وړ ده چې دا مهال په کندهار، هلمند، زابل او کندوز ولایتونو کې د پولیو د خطرناک ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.